که د ورځې په پای کې د حکومت دی څوک بیرته د ملت د خوا کنټرولېږي. اوس ستا د پوښتنې جواب ته راځم. دغه کومې ځمکه کې چې ته اوسېږې بیا ستا کامره بنده شوه، زه غواړم تا نه پوښتنه وکړم. مثلا ته فکر کوو په خیبر پښتونخوا کې اوسې، په خیبر پښتونخوا کې چې ته اوسېږې، ته دې د خپل کور کواله راوباسه چې دا کواله د تا د چا په نوم ده. زما کواله زمونږ د کلي زما د ټرنیکه په نوم ده او ورکړې د افغانستان حکومت ده. وګوره چې تا ته دا خاوره چا درکړې. اوس که چیرته دا خاوره تا ته بابوجي درکړي، خو بالکل ته پاکستانی. که چیرته دا خاوره تا ته افغان درکړي او تا پاسپورت د بابوجي اخیستی، زه ډیره بخښنه غواړم، بیا نو ته بې غیرته. ځکه ځمکه د افغانستان ده، کواله د افغانستان ده او ټکس ورکوم بابوجي ته. ته باید ټکس ورکې امارت ته، ته باید ټکس ورکې هغه امیر ته چې تا بابوجي سره دغه کوم مقایسه کوو. ګوره امارت ته او بابوجي ته بیا وروسته راځو، خو اول یو موضوع مونږ کلیر کړو. زما د بحث یو لومړی د هغې چې مونږ خپل یو بنیادي کنسپټ باندې مونږ کلیر شو. په هغې کې که زما ستا اختلاف وي، ما ته په اختلاف کولی شو، خو چې ما ته ستا دریځ پته ولګي چې ته د هغې نه څه مراد دی. ستا په حساب باندې د پښتونخوا دا خاوره چې ده دا د افغانستان ده، دا ولس یې چې دی چونکې دا د افغانستان د ریاست ده، خو د ولس چې دی دا ټول پاکستاني دی. نه مشره، د افغانستان د خیبر پښتونخوا خاوره بالکل د افغانستان ده. په دې کې ما تا دواړه سره همغږي یو، په دې کې سم پوه شوي یو. کله چې ولس ته راځو بیا تا نه زما خبره د یاده وځي. په ولس کې هر هغه افراد چې تر اوسه پورې د پنجاب باندې خپل هویت نه دی خرڅ کړی، تر اوسه پورې د پنجاب تذکره او پاسپورت نه لري. څوک مراد دي؟ هر هغه څوک چې هغه دومره ته یاد کړه که نه. زه یو ځل بیا منظور پښتین باچا خان نه منظور پښتین طالبانو پورې سره لاړم، خو ته ماته د هغې جواب نه راکې. نه، زه ساده سړی یم. زما سروې نه ده کړې په خیبر پښتونخوا کې چې راشم د تا بابا سره کینم یا ستا ګوره زه نه یم راغلی چې ستا بابا سره کینم یا د انا نه پوښتنه وکړم. بابا پته دا ته وایي زما دا کور چې دی په پښتونخوا کې په صوابۍ کې زما کور دی. ستاسو په خیر دا کور د چا دی؟ دا د پاکستان د ریاست دی، د افغانستان ریاست دی، که دا زما کور دی؟ زه به دې اوس ساده پوه کړم مشه. د دې کور اولي کواله د چا په نوم ده؟ اولي کواله زما په نوم نه. یعنی تا په خپله اخیستی؟ تا اخیستی؟ زما پلار اخیستی دی. د تا پلار د چا نه اخیستی؟ زما پلار د بل چا نه اخیستی و. هغه بل څوک و؟ حکومت نه دی، حکومت خو ځمکې نه خرڅي. I get it man. ګوره مشره زه یو پوښتنه کوم، لطفا ماته جواب را. ستا کورونه چې کله خرڅېږي لاس په لاس کېږي، زه باید تا ته اوس بزنس په برخه کې لږ لیکچر درکړم. بزنس ته نه ځو، ځمکې کیسې ته را بزنس ځان له بحث دی. نه دا ریل اسټیټ ګوره مشره واټ به نه بدلو. په یو نقطه باندې موږ افغانیت کلیر ما ته اجازه راکړه که نه مشره. اول مالکیت دی چې د مالکیت چې دی دا د ریاست دی که د ولس دی. زما کور زما دی که د پاکستان د ریاست دی که د افغانستان د ریاست دی. په دې مې پوه کړه. مننه. ګوره مشره ستا پوښتنه ده اما بیرته د پوښتنې جواب نه اورې. زه تا ته وایم د تا پوښتنه یو دقیقه. ګوره شکیب افغان صاحب، زه تاسو اورېدل غواړم. زه خو پوښتنې لرم په کوم ځای کې زه پوښتنې کوم، تاسو ماته 10 دقیقې جواب راکړئ. که ما ونه اورېدی ټول خلک یې اوري، زه به تاسو اورم. یو دا دغه مه کوئ چې زه تاسو اورېدل نه غواړم، زه تاسو خبره کوم. سمه ده مشر، زه ګناهګار، زه بخښنه غواړم. اوس غواړې ما واورې؟ خبره مطمئنې؟ مننه. زه ستا پوښتنه اول تکراروم ځکه زه تا ته غوږ نیسم او نه غږېږم. ستا پوښتنه ده چې ته ما پوه کړه چې دا زما کور د ما دی، د پاکستان دی که د افغانستان دی؟ صحیح پوه شوی یم که نه؟ زما جواب تا ته دا دی د دې د خاطره چې ته په دې پوښتنه باید پوه شې، مخکې د دې چې ته کور واخلې ته باید د ریل اسټیټ یا د ځمکې د مالکیت اړوند لږ مطالعه ولري. او دا مطالعه چون تا نه ده کړې ځکه نه پوهېږي چې اوس کور ستا دی که د پاکستان دی که د افغانستان دی. نو اوس د دې پوښتنې د جواب دپاره هغه مطالعه چې تا باید کړې وه هغه زه درته ساده کوم. اول چې کله هم ته کور اخلې ګورې به چې دا کور سولاسي دی. مثلا یو مثال در کوم، د ډاکټر نجیب په وخت کې روسان راغله بلاکونه یې جوړ کړه. په مکرانسې کې یو بلاک جوړ کړ. په دې مکرانسې کې چې کله بلاک جوړ شو دا بلاک یې زما پلار ته ورکړ. صحیح؟ پس دولت اولنی لاس چې دا کور چاته تسلیم که زما پلارو، د هغې نه وروسته دا کور مې پلار په ما خرڅ کړ. د ما نه وروسته زه دا کور په خپل اولاد مې خرڅوم. زما اولاد د دې کور دریم لاس مالک دی. که پوه شوې زه څه وایم؟
اوس ته لومړی باید پوه شي چې ته دغه کوم کور کې چې اوسېږي د دې کور څوم لاس مالک یې ځکه ستا کور همیشه اول د دولت د خوا نه یو چاته ورکول شوی کوم ته چې اول لاس مالک وای اوس کله چې ته اول لاس مالک پیدا کوي ګوري چې دا کور چا پې خرڅ کړی یا کوم حکومت پې خرڅ کړی کوم حکومت چې پې خرڅ کړی دی دا خاوره د هغه حکومت مربوط ده مگر دا چې هغه حکومت مثلا یو مثال در کوم مگر دا چې هندوستان په یو چا باندې د تا دا کور خرڅ کړی او د هغې نه وروسته هندوستان او پاکستان سره جدا شو او پاکستان رسمي یو هیواد ګرځېدلی اوس خبره څه شی ده مشره کور په اصل کې د افغانستان حکومت پورې مربوط دی کله چې ته کوالې ته وګورې اول لاس کواله چې چاته ورکول شوې هغه د افغانستان د حکومت لخوا ورکول شوی دا که ته ومنې که ونه منې را سره ډېره مننه یو جهان مننه چې تا ماته دا راته ووایه چې دا ځمکه چې ده دا د افغانستان ده دا پښتونخوا ټوله ځمکه د افغانستان ده د دې ټول تفصیلات او د دې ټول معلومات چې دي یا د دې ټول هغه فیصلې چې دي د پاکستان ریاست کې مثال په توګه باندې زما په ځمکه باندې یا زما په کور باندې مسله راشي زه د پاکستان عدالت ته ځم دا راته وایي ستا د امیر هیبت الله یعنې وفات شوی دی مړ دی چې دې د خپل ځمکه د ده او فیصلې په پاکستان ریاست کې دقیقا دا اوس په ځای پوښتنه ده اول شکر د خدای چې ته پوه شوې چې اول لاس خبره زه ورسېدم زه ستا استدلال کولی یم زه ستا په خبر رسم و هغه ورته بیا زه وروسته وایم چې زه په کومه خبره رسم او ته پرې نه رسې مننه هغې ته نه ځو په یو بل باندې دغه نه کړو زما پوهېږي چې ما لرم لږ ته ډېرې سمپل خبرې کې لږ ډاکټر صاحب هغه ته راځه ډېر ویم صاحب هغه پرېږده که نه زه د سره د ده په انداز کې لګیا یم لیټ می انجوای لیټ می سټاپ اوس وغږېږم که نه مننه ته وغږېږه خو دا زما پوینټ دا دی چې ته د پوینټ نه شم پوینټ مې دې واخیسته ته بیا ګوره زه همیشه ستا پوینټ اخلم ته زما پوینټ نه اخلي اوس ستا پوښتنه دا ده بیا ستا پوښتنه زه درته تشریح کوم ته وایې چې ښه مشره فرض کوو دا ځمکه د افغانستان ده نو زه ټکس ولې پاکستان ته ورکوم دا ستا پوښتنه ده نه زما پوښتنه دا وه زما پوښتنه دوباره وره زما کور دی ستاسو په خیال باندې زه خو پنجابي شوم یعنې پاکستاني شوم ټیک شو زه افغانیت نه تاسو وباسلم څنګه چې مولان د خلک د اسلام نه وباسي کوپر ته وباسي تاسو افغانیت نه وباسلم ټیک شو هغه ځان له باسي ته مو وباسلی شو که نه زه ته ځان نشم وباسلی خدای وباستلی مشره نړۍ وباستلی زه څوک یم نړۍ خبره نه ده هغه زما پاسپورټ د تا په جیب کې دی زما په جیب کې نه دی که غواړې افغان شي نرشه شین پاسپورټ واخله ډاکټر صاحب هغه بله موضوع هغې زه مولا نه یم چې ټاپې ولګوم که واقعا نر یې که واقعا غیرت لرې دغه نن د پاکستان پاسپورټ وشکوه زه شکیب تا ته د افغانستان پاسپورټ اخلم دومره سړی قسم زما په افغانستان نه راځه چې معلوم کو غیرت لرې مشره غواړي ګل خان غیرت ځان له غیرت نه غواړي ګل خان ونه اوسي ما ته نه محرومه کړی تا خپل ځان په خپله محروم کړی ډاکټر صاحب ما ته ته وایي زه ستا دلته دې د نن شین پاسپورټ وشکوه که ما تا ته د افغانستان پاسپورټ وانخیسته زه مې خپل نوم بدلوم ګوره ډاکټر صاحب که مونږ په یو بحث کې 50 موضوعات شیړو غیرت څه ته وایي ته چیړې مشره زه نه غواړم ما ته دا وایي نه مشره زه نه غواړم ما ته دا وایي زه نه غواړم ما ته دا وایي چې ما ته د افغانیت نه ویستی ته خدای شرمولی ته ملت شرمولی ته سیاست شرمولی ته د نړۍ قوانینو شرمولی ته ما ته وایي زه افغان یم پاسپورټ دې د افغانستان نه دی ته ما ته وایي زه افغان یم تذکره دې د افغانستان نه ده ته ما ته وایي زه افغان یم د تاسو پاچا ګوره زه یو مثال درکړم پاچا خان چیرته ښخ دی په ننګرهار کې لمسیان د پاچا خان لیدو ته نه ځي د دې نه غټ پیغور شته چې زه نور تاسو ته درکړم دا خو ما در باندې نه دي کړي دا راته تا خو ماته دا وایي چې بچا خان پاکستاني و دا بچا خان په افغانستان کې ولې ښخ دی ځکه مونږه ښخ که چې نه غوښته سبا ته د پنجاب تر سیوري لاندې ستاسو یو مشر چې خپل هویت یې خرڅ کړی په شرمو وشرمېږي زمونږ غیرت هم دا ښایي دغه اوس مونږه د تاسو دپاره مبارزه کوو اجازه راکړه زه تا نه یو پوښتنه وکړم د پي ټي ایم تر ټولو ډېر ډونران څوک دي خو افغانان دي مونږ همداسې غیرتي خلک یو سره د دې چې تاسو خپل هویت خرڅوئ بیا مو مونږ مړی افغانستان ته راوړو پی ټی ایم بحث ځان لري هغه بیرته د پوښتنې ته راشه مشره غواړم چې ما ته خپله زما پوښتنه واخلئ مهرباني زما پوښتنه دا وه زه تاسو اورم که نه زه خو خپل ارګومنټ بحث تاسو سره ما شروع کړم نه دی او زه غواړم زه نن تاسو سره زه خو غواړم چې تا واورم چې ستا په مایند کې په ذهن کې څه دي چې زه تا ریډ کړم چې ته د افغانیت په حق باندې څه مفکوره لرې زما ستا موضوع افغانیت وه ستا په حساب باندې د پښتونخوا خلک چې دي دا پاکستانیان دي ما سره ومنل
I agreed with you. مشر چې کوم سړی د پاکستان اجازه راکړه مشر یو شی زه درته وایم کله چې ته وایې ستا په حساب باندې دا الفاظ غلط دي زه تا ته وایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس باندې مشر پلیاس د خدای لږ پاتې دی چې نور خندا راځي ته قانون اجازه زه تا نه پوښتنه کوم نه زه تا نه پوښتنه کوم خو بندیز نشته زه خو درته یو دقیقه خو ما پرېږده زه وایم دغه د خپل بام خټې په ما مه راته پته نه راته ګوره ما ته دوه خلک یو اجازه راکړه زه تا ته یو څه شی وایم یو دقیقه اجازه را ضیاءالله صاحب ما ته دوه خلک یو ته ما ته وایي چې افغان زه هغه چا ته وایم چې پښتون او په پښتو وغږېږي زه درته وایم دغه خبره په کوم کتاب کې ده په کوم نړیوال قانون کې ده په کوم کنوانسیون کې ده د سټیزنشپ کوم رولز دا ښایي تا ته دا ته یې چې وایي زمانه پوښتنه کې زه برته جوابونه درکوم نه یو دقیقه اجازه را بل طرف نه زه وایم چې ته هغه وخت یو انسان ته هویت ورکوی شي چې هغه د هغې جغرافیا تذکره او پاسپورټ ولري ته تذکره ما ته تعریف که مشره پیژندنپاڼه چی ته وایي زه جواب درکوم که نه پیژندنپاڼه تعریف که زه درته تعریف کوم خو که ته زمانه پوښتنې کې بیا برته جوابونه درکم زه خو دا غواړم چې ستاسو دغه استدلال مهرباني پوښتنه دې وکړه مشره مهرباني زه غواړم چې اول تا ریډ کړم ما خو تا سره بحث شروع کړی نه زه خو ستا ریډ کوم ستا په استدلال کې ستا په منطق کې ستا نه پوښتنې کوم چې ستا په مایند ریډ کړم مهرباني مشره مهرباني مننه نو زما نقطه دا وه چې تاسو سره ما په دې اتفاق وکړو چې کوم سړی د پاکستان پاسپورټ لري تذکره لري هغه افغان نه دی پاکستانی دی صحیح شو په دې ما اتفاق وکړو بالکل د بچا خان بابا نه راواخلې تر منظور پښتین پورې او ضیاء الله همدرد نه راواخلې د کرخ نه دی خو چې څومره پښتانه دي دا ټول پاکستانیان دي افغانان دي اوس ما سم دا پښتنه وکړه چې دا خوره چې تاسو چې دا خوره د افغانستان نه ما ستانه دا پښتنه وکړه چې په دې خوره کې چې دا خوره د افغانستان نه نو د افغانستان چې کوم دی نو یعنی د افغانستان چې کوم حکومت دی یا ریاست دی هغه وفات شوی دی چې خوره د افغانستان ده او د هغې فیصلې پنجابیان کی یا پاکستانیان کی ستاسو په خیال باندې هیبت الله مړ شوی دی اشرف غني وفات شوی دی ستاسو په خیال باندې د افغانان څه شو چې هغې د خپلې خوره د هغه ده او فیصلې ولري پنجابي کوټ کې پوښتنه مشره پوښتنه واخله که نه ستاسو په خیال په دې کې غیرتي څوک دی غیرته څوک دی اوس خو دې پوښتنه وکړه اوس خو جواب پوښتنه پولیس ته اورم زه خو دلته اورم زه خپله خبره نه کوم پوښتنه کوم صرف مننه خلاص شو پوښتنه دی اوکې زه اوس درته وایم تا ما ته ویلې چې مشر هیبت الله یا غني بابا مړ شوی څوک مړ شوی زه درته وایم دا شرایط چې داسې راغلي نه مشر غني بابا مړ شوی نه مشر هیبت الله مړ شوی بلکې دننه خیبر پښتونخوا کې د تاسو نسل بیبوی شوی بیا د کامره بنده شو کامره دې آن که چې سترګې په سترګې وګورو چې پوه شي چې کوم شی زه وایم څومره حقیقت لري مشران نه دي مړه شوي ستاسو نسل بیبوی شوی مشران نه دي مړه شوي خیبر پښتونخوا کې چی شی خلاص شوی جنگیر خان خلاص شوی مشران نه دي مړ شوي خیبر پښتونخوا کې اقبال پلازا خلاصه شوی مشران نه دي مړ شوي د تا نسل نه د علی شاه 007 ډله جوړه شوی پس کله چې یو ځای کې یو خاوره کې نسل بې غیرته شو پکې د بې غیرتۍ چینجی ولګېده نسل بیبویي ترې نه جوړ شو اجړاګان شوه او خپل هویت پنجاب ته ور تسلیم که رهبر ته څه پاتې کیږي فکر وکړه د تا په کور کې زه بخښنه غواړم یو مثال درکوم فکر وکړه ستا په کور کې ستا اولاد دی ډوډۍ هم ورکوي پیسې هم ورکوي هر څه ورکوي یو پیره ته اجړا جوړ شو او درته یې پاپا چیرې میري اوس ته د دې سره څه کوي وژنې خو تا خو نه غوښتل چې اجړا شي اوس به ته کوشش کوي چې بیرته د هغه نه نر پښتون جوړ کړي تر څو د دې حالت نه بیرته د تا هویت ته راشي زموږ سره متاسفانه همداسې لوبه شوې دغه نن څو کروړه تاسو اوسېږئ ګوره مشره محاسبه چې کوي په فکټس به یې کوي زما په افغانستان کې 15 میلیونه نفوس دی 15 میلیونه ستا په پاکستان کې د بیبویي نسل د پښتنو نفوس څومره دی د ما 8 چنده دی 8 چنده اوس ته ماته څه ښایي چې غني بابا یا زما مشر دا د ما نه 8 چنده ډیر نفوس چې کوم ټول اجړاګان شوي خپل هویت یې خرڅ کړی ټول ووژني نه دو به ما غوندې ساده کوچي خلکو ته وایي چې لاړ شه ګل خان وروزه بیرته لاړ شه بدل خان بیرته وروزه پس ټکس اجازه راکړه مشره خبرم جواب ملا نه دی پس کوم ټکس چې ورکوي
که تا کې غیرت و همدغه ټکس دی که چېرته افغانستان ته ورکړی و او ته په افغانانو ودرېدلی وې او تا افغانستان سره لاس یو ځای کړی و، نن ته فکر دې کوو خیبر پښتونخوا کې به پنجابیان په تا ګرځېده؟ نه، تا کې دومره غیرت نشته چې د انقلاب د خاطره د خپل پاسپورټ نه تېر شي. نو په داسې نسل به زه څه وکړم؟ رهبریت کې ستونزه نشته، رهبر نر و، رهبر نر دی. 15 میلیونه خلک د افغانستان نن هم حاضر دي چې تاسو سره جهاد وکړي د پنجاب په وړاندې. تاسو حاضر نه یاست. پنجاب خو زما ننګرهار ته نه دی راغلی، پنجاب خو په کابل کې ببر بروتونه نه ګرځي، د تا په پښتونخوا کې ګرځي. پنجاب خو زما ماشومه نه ده وژلې، ستا ماشومه یې وژلې. پنجاب خو زما ښځه چې دی د کور نه ده ویستې، ستاسو ښځې ویستې. پس په داسې شرایطو کې بیا هم ته لګی د هغو پاسپورټ اخلي، بیا هم ته لګی هغو ته ټکس ورکوي. سو کومه پوښتنه چې ته کوې، ته داسې نشي کوی چې وایي چې رهبر یو نفر نشي کوی بدلون راولي. ستا اته چنده نفوذ بې لارې ده. دا اساسي ستونزه ده. ما ته په دې اتفاق وکړو چې د پښتونخوا خلک پاکستانیان شو، د پښتونخوا خلک ګلخانان شو، د پښتونخوا خلک بې غیرته شو. په دې ټولو سره زه اتفاق کوم. زما پوښتنه غیرتي خو ته یې که نه؟ و پنجابي ستا نه خاوره نیولې ده؟ بالکل. ته د پنجابي نه له خاوره ولې نه اخلې؟ ته مړ شوی وفات شوی. نه ما دلیل مې درته وایي. د دې د خاطره زه پنجابي نه خاوره نه اخلم. 3 دلیلونه لري. اول، هلته پروت کوم نسل چې دی د ما اجړا ورور دی. 4-5 ورونه مې دي، 4 پکې سم غیرتي ببربروتي دي، یو پکې اجړا راوتلی. اوس زه وایم چې زه اجړا ورور وژنم، پلار مې راته وایي چې اجړاګان اکثریت کې دي که اقلیت کې دي؟ زه غواړم ساده تاپوی کوم مشره. زه وایم چې زه اوس اجړا ورور مې وژنم، ما ته مې پلار وایي چې صبر وکړه، شاید دا اجړا بیرته بریته ورشي. یو دلیل یې دا دی. دوهم دلیل، زما دا اجړا ورور د پنجاب په خدمت کې دی او د دې د خاطره او د دې اجړا نفوذ هم د مانه ډیر دی، پس فعلا زما زور هم پې نه رسېږي. صحیح. درېیمه خبره، زه خو ګوره مشره، زه د ساده پوکم، زه خو د هندوستان تر ډیلي پورې دعوه لرم. زه خو غواړم ډیلي مو ونیسم. ته په دې پوهېږې؟ اوس مې وسه نه رسېږي او ته ما ته کلک شه دی چې نه راشه ته یې ونیسه. اوس په ډیلي کې د چا ناموس خطر کې دی، په پښتونخوا کې د چا ناموس په خطر کې دی، په پنجاب کې د چا ناموس په خطر کې دی. هغوی ته پکار ده چې دفتن مبارزه شروع کړي. زه په طبیعت مبارزه کوم، زما نفوذ محفوظه دی. مبارزه ځان له بحث دی. anyway زه هغې ته واپس راځم. نو په دغه موضوع کې مخکې په مزه ځو که نه، لکه زه ستا ډېره مننه کوم چې تا موږ ته هم یعنې موضوعات مو ته کلیر کړو. دا راته ووایه چې ما تا سره دا هر څه ومنل چې پښتونخوا دا خلک بې غیرته شوي دي، جوړاګان شوي دي، ګلخانان شوي دي، هر څه شوي دي ستا په استدلال باندې. خو دا راته ووایه ته خو غیرتي که نه، ته دا پنجابي ته لا پښتونخوا لا خاوره لا پښتانه چې د پښتونخوا دا خلک ته پنجاب ته وزغلوه، ته دې د خپله خاوره ولې نه نیسې؟ کار یو ځل مې درته ویلې مشره، کله چې ته غواړې خپله خاوره ونیسې، دلته ته 2 لارې لرې. یو، ته غواړې د خپل خاورې د لا پراخولو دپاره مبارزه وکړې، او ته غواړې د خپلې خاورې او د ناموس دپاره مبارزه وکړې. زما مرکزي نقطه چیرته چې زه اوسم، انشاءالله چې ستا پام وي، ځکه زه نه غواړم بیا درته دا پوښتنه بار بار یې درته جوابوم، په مختلفو اشکالو ستا سر پې نه خلاصېږي. دا داسې دی مشره، زه یو کور لرم او زما رسمي کور دی. زه دې کور کې اوسېږم، آرامه یم، امانیت مې دی چې بل کور هم واخلم، نو زه به بل کور په طبیعت اخلم. خو که چیرته زما دا کور نشته او زه د سړک په سر اوسېږم، بیا زه مجبوره یم چې دا فتن کور واخلم. سو زما کوم افغانستان چې اوس دی، ما نوی دا راخلاص که د ټولې نړۍ د قدرتونو نه. زه تازه د یو جهاد نه چې دی راووتم. ته څه فکر کوې چې زه به تا ته شخوند نه وایم؟ ته څه فکر کوې زه به تا ته پلان نه لرم؟ دغه اوس چې زه تا سره کوم مبارزه کوم او دغه اوس چې زه به یو بل مثال درکم، ستاسو د ګلخانانو 9 رسنیو کوشش کړی چې ما سره مصاحبه وکړي، بیرته 9 رسنیو ته ویل شوي چې شکیب سره مه غږېږئ ځکه شرموي. پس زه دا وایم چې مونږ تازه د رنګ د یو لوبې نه راوتلي یو، لږ به دمه اخلو، لږ به روش ورته وهو، لږ به چې دی چای می ورته څکو، د هغې نه وروسته به انشاءالله وار راځي چې مونږ پښتونخوا ونیسو. مګر پوښتنه مې دا ده، کله چې ما پښتونخوا ونیوله، دا کوم کور کې چې ته ناست یې او دا شاته دی چې کوم رباب وهلی، د دې رباب سره د هند ته لیږم. ځکه که ته نن ما سره نه درېږې
او ته نن جهاد نه کوي، که په دې فکر کې چې سبا ته زه هغه کور ونیسم او ته به راته رباب وایي چې ملګري ښه راغلی زه خو افغان یم، زه درته وایم چې ته خو وی ګل خان، ځکه په کوم وخت کې چې تا باید افغانیت ثابت کړی او تا ثابت نه کړ. بل زه تا نه دا غواړم چې که ته مانه غواړې چې زه خیبر پښتونخوا ونیسم او د بلې لوري نه ته لګیایې ځان ته افغان وایې، خو ته خو پاسپورټ وشکوه، جنګ به زه وکم. ته پاسپورټ وشکوه، وینې به زه تویې کم. ته پاسپورټ نه شکوې، رباب ته ناست او د مانه غواړي چې افغانستان کې تازه د جنګ نه راوتلی سړی یم، بیا راشم تا ته پښتونستان آزاد کم. زه یو بل څه وایم، فرض وکړه زه نه غواړم پښتونستان آزاد کم، زه د یو افغان په توګه وایم چې نه یې آزادوو، نوي د جنګ نه راووتو یو څه وخت مزې کوو لکه ګلخانانې چې کوي. ښځې د چا بې عزته کېږي پښتونخوا کې؟ زما. ماشومان د چا بې عزتي کېږي پښتونخوا کې؟ زما. پس تاسو داسې کوئ، د خپل کناراب ګندګي غواړئ چې موږ درته پاکه کړو. کوم کار چې تاسو کړی هغه ګندګي په موږ پاکوئ. هویت د تا خرڅ کړی، تذکره تا بدله کړي، پاسپورټ تا بدل کړی، نسل د تا بیبویي کړی، اقبال پلازا تا جوړه کړي. د دې ګندګیو پاکول د ما نه غواړي، زه به یې درته پاک کم، اما د دې ګندګۍ سره بیا تام وباسم. او دا منطقي سیاسي شعور چې هر انسان ولري، پوهېږي چې حق د ما سره دی، ځکه همدا حقیقي واقعیت دی. زه تا ته نه وایم چې افغان اوسه، زه تا ته نه وایم چې افغان یې که نه یې. که ته په دې خوشحاله یې چې ته افغان یې، بلکل ته افغان یې. زه تا ته وایم ښځه دا اوس ته افغان شوې، ضیا صاحب زنده باد. یا صبر، زه اوس تا اجازه را، زه ستا په سناریو زه پوه شم، ستا د اتفاق نه جار شم. اوس ما ته اجازه را، زه تا ته یو سناریو درکوم. زه وایم ضیاءالحق یاهو زنده باد، جय हो پاچا خان افغان شو، زنده باد. افغان شوې نه؟ اوس افغان صاحب ته چې افغان یې او په کوم کور کې ناست د پنجابي تر پښو لاندې دی، ولې جهاد نه کوي؟ ته څومره بې غیرته افغان یې چې ځان ته افغان وایي، ټکس پاکستان ته ورکوي، ځان ته افغان وایي، برق ته بجلي وایي، ځان ته افغان وایي او ټوله ورځ د پنجاب عسکرو ته سلامي وهي. نو که ته کاونټر آرګومنټ کوې، بیا کله چې زه تا ته سناریو درکوم، بیا ته په خطر کې زه نه یم. زه خو تا ته مې ویلې زه دمه کوم، اوس خیبر پښتونخوا نه نیسم، زم 2-3 ورځې 4-5 وادونه کوم، نسل مې ډېروم چې د تاسو 2 چنده شوم، بیا به ګورم. اما اوس خطر کې څوک دی؟ خطر خو ختم شو که نه؟ زه خو پنجابي شوم. ختم دی. تیرا کې د څه روان دي؟ وسړیه پښتونستان کې څه روان دي؟ د څه شي خطر ختم؟ ما دې دا وایي چې ته ما هند ته لېږې، نو په تیرا کې کار سره روان، خو ستا مسله نه ده، ستا خو خاوره مسله ده که انسانان خو مسله نه ده. اوس ته په خیبر پښتونخوا کې محفوظه یې؟ تا ته ما کلي ویلي زه یم. نه یې محفوظه که نه؟ خو زما مسله هغې سر راغلی اول خو چې د تا مسله ده، زه درته وایم دا چې خیبر پښتونخوا کله زه نیسم کله نه نیسم، دا زما مسله ده، زما پلان دی. ټیک شو که نه؟ زما پوینټ صرف دا چې په 80 کاله کې یا 200 کاله کې کله چې رنجیت سنګ دا خاوره ونیسله، دا ځمکه خو ستا وه که نه؟ چې کله رنجیت سنګ ونیسله، دا پښتانه چې په پښتونخوا کې دا پنجابیان شو، یعنې سیکان شو. رنجیت سنګ ولې پنجابی و که نه؟ نو پنجابیان شو. کله چې پیرنګي ونیسله، پیرنګیان شو. کله چې پیرنګي د بریټیش انډیا برخه کړه، نو موږ هندوستانیان شو. کله چې پنجابي ته پیرنګي په تلو کې پنجابي ته حواله کړه، موږ پاکستانیان کړو. نو په دې کې خو زموږ قصور دی، موږ غلامان یو. یا مشر یو منټ، په دې زما ستا اتفاق دی، موږ ټول غلامان یو. زه ستا نه دا پوښتنه کوم چې ته خو باتور یې که نه؟ غیرتي یې، ستا خو زما سره هم کار نشته. دا ستا نه په سیوا باندې ته په دغلته کې 3 میلیونه یا 3.5 میلیونه او زه دلته کې 15 میلیونه یم، یعنې ستا دپاره د نمبرو ما هم نه دی. تا خو زه د افغانیت نه وباسلم، د پښتونولۍ نه وباسلم، هر څه نه وباسلم، او ته ما هند ته هم لېږې. زما نقطه صرف ستا نه پوښتنه دا وه چې ته دا خاوره چې ده، تا رنجیت سنګ ته ولې پرېښوده، تا پنجابي ته ولې پرېښوده، پیرنګي ته یې ولې پرېښوده؟ دا خو ستا غیرت کوېسچن کي. زه خو بې غیرت یم، زه اقبال پلازی والا سړی یم. ټیک شو؟ حالانکې هغه پنجابي چې زما پښتونخوا نیولې ده، هغه پنجابي چې نن په چڼې هغه پنجابي سپی چې دی، هغه توتو، هغې چې په افغانستان کې حاکم کړی دی، هیبت الله او اختر منصور مولا. لطفا توهین مه کوئ. توهین خبره نه کوم، اجازه درته نه، زه د چا سره بحث نه کوم. نه، تاسو باید د دې لفظ د خاطره بخښنه وغواړئ، ځکه زه هېڅ چاته د سپي خطاب نه کوم. زه د پاکستان نه، لطفا که چېرته غواړئ بحث ته دوام ورکوئ، باید د دې بخښنه وغواړئ. زه جدي یم. دا راته ووایه. نه، زه ځکه جدي یم مشر، هېڅ بل لفظ نه اورم. ما تر اوسه پورې تا ته سپی نه دي ویلي، زه د سپي لفظ چاته نه کاروم، دومره کچه انسان نه یم.
او که احیانا په احساساتو کې د تاسو د خولې نه داسې یو لفظ ووته باید بخښنه وغواړئ. نه، احساساتي لفظ نه دی. ځکه ما فکر وکړ ته لفظ دی. کوسه‌ای سړی نه یې، ما فکر وکړ ته کوسه ډب نه یې، ما فکر وکړ ته یو باعزته سړی او د دې د خاطر چې ثابته کې باعزته یې باید د خپل لفظ دپاره بخښنه وغواړئ. بل انداز ما کې توهین خو تا نه، ډېر تاسو باید د یو خپل لفظ لفظ دپاره نه، ولې بخښنه ما زمن ځیګړه لفظ خبره وغواړئ. د یو مشر توهین لفظ هیڅ ځای کې نه سړی دی. به خفه شي، دی به بیا لاړ شي. نه زه غواړم په دې برخه کې بخښنه وغواړئ تر څو باز در سره مخ ته زه د دې لفظ یوسم. کني زه د کوسه ډبو سره بحث نه کوم. ټیک شو، ما د سپي توهین وکړ، زه بخښنه غواړم. دا راته ووایه، مننه. دا راته ووایه چې دا طالب چې دی د پنجابي پراکسي دی، ټیک شو، زه دلته دا زما مفهوم ستاسو په حساب باندې زه پاکستاني یم، زه ګل خان یم، زه بې غیرت یم، زه اقبال